اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت. په دې کار باندې ډېر خوشاله یو، ډېر بیخي په راضي یو. بیا خصوصا د مولوي عبدالله روحاني صاحب سره ډېر خوشاله یو چې دا کار یې موږ ته برابر کړي. خراب سړک دوړې وو، مثال چې باران به وسو، د باران په موسم کې به ډېر تکالیف د ولس خلکو ته رسېدی. اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی. مخه دا لاره چې ده دا لاره ډېره سره خرابه وه، نو اوس د دغو خلکو کور ودان موږ ته ډېره د کار زمینه هم برابره کړې ده، د خپل کورو مخ هم جوړوو، پیسې هم راکوي. نو موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر ځینې راضي یو. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ، اوس د دې ټولو د ساتنې وخت دی. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت.